قماندانی مخه ده دغم ولایت مخه ده. 21 اسد روزی که مجاهدین امارت اسلامی با عزم استوار و ایمان راسخ ولایت غزنی را فتح کردند به عنوان یک روز تاریخی و پر افتخار سوی مردم و مسئولان این ولایت گرامی داشته می شود. باشندگان غزنی می گویند که قبل از حاکمیت امارت اسلامی بر این ولایت زندگی روزمره آنان با مشکلات و بی‌ثباتی همراه بود، اما پس از استقرار نظام اسلامی امنیت سراسری، آرامش و نظم در این ولایت تامین گردیده و زمینه برای انجام بهتری امورات روزمره فراهم شده است. په همدې یویشتم تاریخ باندې 4 کاله مخکې غزنی ولایت د فتح په لړۍ کې راښکاره سو. یقینا دا یو ډېره خوشحالونکې ورځ وله چې دا اسلامي تمدن پلازمینه او مقدسه خاوره یو ځل بیا د اسلامي لښکرو لاسته ولوېدله. نو ډېره خوشحالونکې ورځ وله زموږ لپاره، د ټول مسلمان امت لپاره. 4 کاله مخکې چې غزنی فتح سو موږ ډېر خوشحاله سو او ډېره خوشحالي مو په برخه سوه. اوس الحمدلله امن ده او 4 کاله مخکې چې ډېر جنګونه وو په هیڅ ته نه خلاصېدو. خپل مریضانو مو روغتونونو ته نسوای استولی او درسونه مو په آرامه نسوای ویلی. شماری از مجاهدینی که در این روز تاریخی حضور داشتند فتح غزنی را حاصل سالها مجاهدت و فداکاری می‌دانند. به گفته آنان این پیروزی به برکت اخلاص، ایمان و وحدت صفوف مجاهدین رقم خورد و برگی زرینی در تاریخ جهاد مردم این ولایت ثبت شد. مجاهدین له ډېرو تکلیفونو او له ډېرو هڅو او د مجاهدینو له زحمتونو سره نو د غزنی الحمدلله په دغه ورځ باندې فتح سو. حتی داسې وخت راغلی چې د خپل غزنی زموږ خپل ولایت ته نو 10 کاله مخکې هم نه دی لیدلی. الحمدلله مسلمانان په داسې اخلاص سره، یعنی په داسې ښه نیت سره، په داسې ښه ارامۍ سره ژوند کوي، یو له بله سره خوشحاله دي، نه هېڅ مشکل شته الحمدلله. نو خدای جل جلاله ته به موږ تاسو ډېر شکر کاکو چې همیشه وخت لپاره خدای جل جلاله په موږ باندې دغه نعمت ولوروي. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی نیز با بیان اینکه 21 اسد نماد ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی است می‌افزایند که با حاکمیت امارت اسلامی بر این ولایت ضمن تامین امنیت فضای اتحاد و برادری بین اقوام بیشتر شده است. یویشتم د اسد چې د اسلامي امارت په مشرۍ باندې غزنی ولایت مجاهدینو فتح که هغه ورځ وه چې د غزني لپاره ډېر له افتخاره ډکه ورځ ده. په دغه ورځ باندې د غزني ولسونو د ارام ساه واخیسته، له ستونزو و مشکلاتو څخه ووتل او یو امنیت سرتاسري امنیت په ټول ولایت کې حاکم سو. په دغه ولایت کې د ورونو قومونو ترمنځ اتحاد او ورورولۍ فضا راغله او په ټوله کې له همدغې ورځې د اتحاد و یووالي ورځې فیل سوې. باشندگان این ولایت تاکید می کنند که گرامی داشت از این روز یادآور اتحاد، فداکاری و رشادت‌های مجاهدین امارت اسلامی بوده و الهام بخش نسل‌های آینده برای پاسداری از ارزش‌های اسلامی و ملی است.